dear students, hope you're all doing well and great and hope you're having a great time. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملګرو هیله ده چې روغ جوړ اوسئ، د څه په جمع به مو پرتن اوسئ. یو ځل بیا درته هرکلی وایو په هپ انګلیش اکیډمي کې موږ تاسو په هاي انګلیش کلاس کې لکه څنګه چې موږ تاسو ټینسز شروع کړي وو، البته په سټیج 1 کې. نو نن موږ تاسو د ټینسز اخرنۍ برخه ده، کوم چې موږ تاسو په انګلیسي ژبه کې ورته وایو فیوچر ټینس. نو د فیوچر ټینس په اړه باندې موږ تاسو خبرې اترې لرو چې فیوچر ټینس څه ډول کېږي، ولې دومره مهم دی، او مکمل هر څه معلومات به انشاءالله زه تاسو ته راټول کړي مې دي او ستاسو سره انشاءالله شیر کوم، او ډېر څه به انشاءالله په دې ویډیو کې زده کوئ د ټینسزو په اړه باندې. ملګرو راځئ دغه ویډیو زموږ سره تر اخره پورې وګورئ انشاءالله چې ډېره معلوماتي ویډیو به وي ستاسو لپاره. که چېرته ویډیو مو خوښه شوه ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ، او که چېرته څه نظر لرئ کولی شئ د کمنټ په سیکشن کې خپل نظر زموږ سره شریک کړئ. سلامونه یو ځل بیا ملګرو، نن راځو موږ تاسو په فیوچر ټینس باندې خبرې اترې لرو چې فیوچر ټینس یا راتلونکې زمانه څه دی، راتلونکی وخت، احساس او د هغې څلور برخې په ساده او خوندوره بڼه باندې به موږ تاسو ته مطالعې لاندې نیسو او یو څه به نور وضاحت ورباندې ورکوو. راځو اول د درس هغه کوم مهم ټکي چې دي هغه څه دي، یعنې په کومو ټکو باندې موږ تاسو باید خبرې وکړو د دغه ټینس د زده کړې د فهم لپاره. د دې لپاره څلور نقطې موږ تاسو ډېر مهمې ګڼو چې هغه اول دی فیوچر ټینس یا راتلونکې زمانه څه شی ده، په دې باید چې پوه سو. دوهم ولې دا د ژوند د هیلو او پلانونو لپاره مهم دی یا مهم ګڼل کېږي د فیوچر ټینس، صحیح دی. دریم نقطه دا ده چې راتلونکې زمانه یا فیوچر ټینس څلور برخې کومې دي، او څلورمه برخه دا ده، څلورمه نقطه چې ډېره مهمه ده، څنګه یې په خبرو کې کاروو دغه فیوچر ټینس یا راتلونکې زمانه. نو مخکې له دغه هر څه نه چې موږ تاسو شروع کوو، راځئ پر دې باندې لږ غوندې فکر وکړو چې سبا به څه وکړم، یا سبا به فلانکی څه کار وکړي، یا سبا څه کېدونکي دي، یا په راتلونکي کې به څوک شم، یا په راتلونکي کې به د افغانستان ولسمشر څوک وي. نو دا همغه وخت دی چې لا نه دی راغلی، یعنې دې ته راتلونکی وخت وایي، خو موږ او تاسو یې تصور کولی شو. نو دا دی فیوچر ټینس یا راتلونکې زمانه. په انګلیسي کې موږ تاسو ورته فیوچر ټینس د هغو کارونو لپاره کاروو یا کاریږي چې لا نه دي شوي. په پښتو کې هم همداسې دی، په فارسي کې، په نور ژبو کې هم همداسې دی. په انګلیسي کې ورته فیوچر ټینس ویل کېږي، خو وبه شي، یعنې تر اوسه پورې نه دی شوي، راتلونکي کې کېږي او وبه شي. یعنې دا د هیلو، پلانونو او نیتونو ژبه بلل کېږي فیوچر ټینس. اول نقطې ته موږ تاسو راځو چې فیوچر ټینس یا راتلونکې زمانه څه ده. هغه وخت ښیي چې یو عمل وروسته کېږي، نه اوس نه پرون بلکې سبا یا بل وخت چې را روان وي. د مثال په ډول باندې I will study tomorrow، زه به سبا درس ووایم، یعنې نه مې پرون ویلی و نه یې اوس وایم، خو په راتلونکي کې حتما وایم. دا دی فیوچر ټینس. بل مثال she will call you later، هغه به وروسته تا ته زنګ ووهي یا به زنګ وکړي. دریم مثال they will travel next week، هغوی به بله اونۍ سفر وکړي، صحیح دی. نو هر ځل چې ته یا موږ او تاسو به خبرې کوي، یعنې راتلونکي کې به احمد به مکتب ته ولاړ شي، یعنې دا د بې ټکی چې راشي پکې په خبرو کې، نو دا فیوچر ټینس یا راتلونکې زمانه ده. موږ ته د سبا انځور راکوي یا د راتلونکي انځور راکوي فیوچر، صحیح دی. دومې نقطې ته، مهمې نقطې ته راځو، هغه دا دی چې ولې فیوچر ټینس مهم دی. ځواب ځکه چې دا زموږ د هیلو او هدفونو ژبه ده، چې موږ تاسو هیلې او هدفونه ولرو نو په فیوچر ټینس باندې بیانوو. موږ پرې خوبونه بیان کوو او خپل پلانونه ورباندې جوړوو. د مثال په ډول باندې I will try harder، زه به لا زیات کوشش وکړم یا به هڅه وکړم. I will help others، زه به نورو سره مرسته وکړم. با ګوره په دې کې با ټکی دی، نو با راتلونکی بیانوي. We will build a better future، موږ به یو ښه راتلونکی جوړوو یا به یې جوړ کړو، صحیح شو. نو فیوچر ټینس موږ او تاسو ته دا وایي چې ته لا نه یې رسېدلی، خو کولی شې. نو دا د امید، د بدلون او د باور ژبه بلل کېږي. راځو موږ تاسو درېیمې برخې ته. درېیمه برخه دا دی چې فیوچر ټینس څلور برخې کومې دي. څلور مهم ډولونه لري فیوچر ټینس. هر یو یې د راتلونکي د وخت ځانګړې بڼې موږ او تاسو ته ښیي. اول برخه دا دی چې سمپل فیوچر ټینس، یعنې ساده راتلونکې زمانه یا د راتلونکي ساده حالت. دا هغه عمل ښیي چې وروسته به وشي، صحیح دی. د مثال په ډول باندې I will go to school،
زه به مکتب ته ولاړ شم. She will read the book. هغه به کتاب ولولي. دوهمه برخه ته راځو چې future continuous tense دی. د راتلونکي روان عمل یا د راتلونکي زمانه روان حالت. نو دا موږ تاسو ته هغه عمل ښیي چې په راتلونکي وخت کې به روان وي، جاري به وي. د مثال په ډول باندې I will be studying at 8 o'clock. زه به د 8 بجو په وخت درس ووایم یا درس به وایم. صحیح شو؟ دوم مثال دی They will be watching TV. هغوی به تلویزیون ګوري. په راتلونکي حالت کې به د راتلونکي حالت په جریان کې به هغوی تلویزیون ګوري. صحیح دی؟ درېیمه برخه دا دی چې future perfect tense. future perfect tense د راتلونکي مخکې بشپړ شوی عمل بیانات کوي، یعنی هغه عمل ښیي چې د بل عمل نه مخکې به پای ته رسېدلی وي. د مثال په ډول باندې I will have finished my work before dinner. زه به د ډوډۍ مخکې خپله دنده بشپړه کړې وي. صحیح دی؟ یا د مثال په ډول باندې She will have left by the time you arrive. هغه به لا تللی وي کله چې ته ورسېږې، یعنې کله چې ته هلته رسېږې هغه به وختي تللی وي، یعنې هغه کار به وختي مکمل شوی وي، بشپړ شوی به وي. future perfect continuous tense څلورمه برخه ده. هغه عمل ښیي چې د یو وخت لپاره به روان وي. مثال ته راځو I will have been working for 2 hours. ما به 2 ساعته کار کړی وي، یعنې کار مخکې پیل شوی او تر هغه وخته پورې به 2 ساعته کېږي. صحیح شو؟ نو بل مثال ته راځو چې They will have been studying since morning. هغوی به له سهاره تر هغه وخته درس ویلی وي. نو دا څلور برخې د راتلونکي نقشه جوړوي. څه به وشي، کله به وشي، تر کومه به وشي او تر کومه پورې به دوام پیدا کړي. نو راځو اوس د فیوچر ټینس په باره کې په منطق باندې غږیږو چې منطق څه وایي. فیوچر ټینس یا راتلونکي زمانه د انسان د هیلهمند فکر نښه ده. د یو انسان چې هیله ولري، هیلهمند اوسېږي، د هغه د فکر نښه ده فیوچر ټینس. مونږ د تیر وخت یاد لرو، یعنې هغه څه چې شوي هغه مونږ په یاد دي. د اوس وخت احساس کولی شو، کوو یې، خو د راتلونکي لپاره امید، هیلې، ارزو لرو او همدا امید د فیوچر ټینس زړه دی. صحیح شو؟ یعنې موږ تاسو که چېرته غواړو چې هیلې او راتلونکي پلانونه مو بیان کړو، هغه په فیوچر ټینس باندې بیانولی شو. د مثال په ډول باندې I will learn English. زه به انګلیسي زده کړم. دا یوازې یو وعده نه ده، دا موږ تاسو ویلی شو چې د بدلون نیت دی. نو فیوچر ټینس د سبا د باور ژبه ده. هغه چې وایي زه کولی شم. پنځمې مهمې نقطې ته راګرځو. د ژوند په خبرو کې کارونه د فیوچر ټینس. فیوچر ټینس راتلونکي زمانه موږ هره ورځ کاروو. کله چې پلان کوو I will visit my friends. زه به خپل ملګري سره وګورم یا به خپل ملګری وګورم. نو په دې ځای کې وعده ښکارېږي چې موږ تاسو وعده کوو. I will help you. زه به تاسو سره مرسته وکړم. نو په دې ځای کې هیلې، امیدونه څرګندېږي. په دې جمله کې everything will be okay. هر څه به سم سي. نو فیوچر ټینس د انسان د امید ژبه ده، د سبا باور، د پرمختګ او د نوې ورځې نښه ده. دا و زموږ د ورځې درس. د نن ورځې درس هیله ده چې څه مو ترېنه زده کړي واوسي او انشاءالله چې ډېر څه به مو ترېنه زده کړي وي، ځکه دا معلومات موږ ډېر په کوششونو، هڅو باندې له ځینو کتابونو څخه راواخیستل د ریسرچ په اساس باندې. نو هیله ده چې د راتلونکي ویډیوګانو لپاره هم آماده واوسېږئ او زموږ راتلونکي ویډیوګانې به انشاءالله په مکمل ډیټیل، په ډیپ انفارمیشن باندې به وي چې ډېر ژور معلومات به موږ تاسو د ټینسیزو د زمانو په هکله باندې به زده کوو چې دا ډېر مهم دي. دغه ټینسیز زمانې که موږ تاسو زده کړو، فکر کوو چې انشاءالله موږ تاسو به 80% انګلیسي، 80% انګلیسي به زموږ تاسو زده وي. نو راتلونکي درسونه مه هېروئ. د راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت تېر شه. بیا الله محافظ و ناصر شه.